د قرآن کریم د 10مې سپارې 25م سورت سورت التکاثر سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. 8 آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پورا رحم کوونکی دی. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. غافل کړي استاسي ډیروالي د مال یعنی تاسې مال ډیروي د پاره د دې چې یو پر بل باندې فخر وکړي تر هغه پورې چې تاسې د قبرو زیارت وکړي یعنی مړه سي قبرو ته ورسېږي. داسې نه ده، ژر دی چې تاسې به پوه سئ. بیا داسې نه ده، ژر دی چې تاسې به پوه سئ په خپل خطا باندې. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. داسې نه ده، کچېرې تاسې پوهېدلای په یقیني پیژندنه سره نو تاسې به داسې نه کولای. تاسې به وویني دوزخ، بیا تاسې به خامخا وویني په سترګو د یقین سره یعنی مخامخ برای راست به وویني. بیا خامخا پوښتنه به وسي د تاسې څخه په دغه ورځ کښې یعنی د قیامت په باره کښې د نعمتو د دنیا کوم چې الله جل جلاله درکړي وه.